نن در سره ګانو بجانو اوریدو باره کې یو څو مختصر خبرې کومه د الله د رضا د پاره واوري او مخکې د ثواب پنځه شیر کوي ځکه که زمنګ او تاسو د وجنه زمنګ د یو ورور مسلمان اصلاح وشي د ګانو بجانو اوریدونه قلار شي نو امید ده چې د زمنګ او تاسو د پاره د نجات ذریعہ وګرځي څوک چې هم ګانې بجانه اوري قسم په الله دا پزړه کې تیار پیدا کوي دا پزړه کې منافقت پیدا کوي د قران تلاوت بدل لخون نه در کوي مون بدل لخون نه در کوي د عبادتونو نه خون او مزه چې دا ختموي والله د ایمان د خون نه چې د سړی محرومه کوي او شیخ الاسلام ابن القیم رحم الله لیکلی دی چې د ګانو بجانو بارکه د ټولو نسخ مسلک چې دی هغه د امام ابو حنیفه رحم الله دی تر دې پر علماء لیکلی دی چې څوک ګانی بجانی اوري دا سړی فاسق دی د گواهی به نه قبليږي او څوک چې ګانی بجانی اوري او د خون او مزه اخلي نو د ایمان د ختمېدو چې د خطر ده او امام ابو حنیفه رحم الله فرمای او دغه رنګ امام شافعی رحمه الله چې څوک غانې بجانې اوري او د خون او مزه واخلي نو په دې سره ده کافر کیږي او د قیامت په ورځ به د په غوګونو کې ویل کړي شي چې د هغه اچول شي لیکن نن افسوس په دې خبره نن منګ او تاسو په خپل ځان له خپل جهنم ګټو هم غانې واورو او هم مخکې شرک نو چې څومره مسلمانان دغه غانې بجانې اوري د هغه ګناهم په موږ پسې حسابيږي سباله به موت په قبر کې پراته یو موت چې کوم غانې شرک الله موتاج کم پیله مو ډرامه شیر کله نو د هغه ګناه چې دی هغه به موږ د قبر ته هم را رسی نو دوستانو د دینه په خپل مې احتراز وکي بل اولاد تیم نه کوي دغه رنګ نور مسلمانانو ته هم د دې تلقین کوي چې ګانو بجانو کې ګناه ده د ویډیو سره پنځه مخ کې شیر کوي چې هر مسلمان ته ورسی جزاکم الله خیره